سيدو خبرك مش خبرك شكرگزار یما اموسنا دس الفاظ نشتا جزده تو شکریہ ادا کر ورینے نازا میر نوزیتا چرگلی میر ریاستا تاکی سواشی خوانا کتنو پا اغلام جملاوے تبو نتورے بیجنو ملاوے Tuan tak pecah di antara kali ini. Tuan tak pecah di. Said है मैं डिस्ट्रिक्ट का भी मैं डिस्ट्रिक्ट का Said है तुम वाकले दगला मंदिर छठ से पत्तोरा शीशा कर से हम वाकले हॉस्टल में किया पछाड़ी के पूरा चदर नहीं पोसा दोनों ने पछाड़ी धर्म किया drama खबरा सुतावा से खावा जामुन घोड़ा पशुए घोड़ा पसीना थिया घोड़ा चले दिया पसोल घोड़ा क्या पसोल घोड़ा Dasul, Kasinati, Tadamu Kansarinado, Tadamu Sariputai, Tadamu Terpiatai, Tadamu Dakola Kora Saraminado, Nagarena, Permakia, Akamata, Emisha Kimar Manarugar, ATM Masanai, that I did. National Democratic Movement Markazi General Secretary Mozammel Shah और सराहना दिवस कर जयुदमीन तारीखा वादाई जब डॉलर पर रखे युवा बलारे बोल तद्वे कलेना से दमीन अली वसीला वादाई जब कराची को दिए जाए मिस्टर पादास्ता चातले अदालती हर पैसा दफा के करिए तो जर्नलिस्ट ने दफा के जागीसी आवाम का दफा के जागीसी उधर दस्तरवाती ने तो फांसा मिस्टर धर्म की तैयारी लगने वाला मिस्टर धर्म की तैयारी धर्म क्या धर्म क्या तमीज माने लाए तमीज माने लाया चाहते तू पचास साल पूछा देना सही तपाता न लगी तमो पिंगल रखो तारीख ताई तमो प्रधानमंत्री से डरावलाय चाली न जेल ता जवालाय दाय काटोला दी देता नुस्ती चला नुस्ती देता काटोला दी देती कासांता चला सुरकिस्ता चालिया ता करियरसी आलिया ता करियरसी वक्त पता खोर मुझे पता नहीं ना ये खबर जो का टिपको खाता है का फल में खाता है का प्रदाय में खाता है का
پتا پراتی چې په وړاندې کې دی دغه روا امیز ملګری ډیر دي مو بارای په سوشل میډیا یو ګیلا کړی و چې طالب راځي سوای دا چې غریب پر غلا دی طالب کو پرې راځي طالب نشان تک نه لري څنګه یما چې خپل عوام نه څنګه دا تو چک ځای کله سپین وسه چې نه پوینا کې تو تر چګې ځای امن می پار صورت باندې غوړي هیڅ نه جوړ کړای دی وین جوړ کړای دی سیم جوړ کړای دی امید ملګری خپل په ډیټیل خبره وکړو نور زه تقریر نه ویډم دا یو شریعه چې راځي په کور کې مارکش سره د سیالۍ وخت دی چې جرګه سره دنیا بدلی کی ورته ځان بدل کړو دغه د ظلم صاحب جهان بدل کړو که په دنیا کې پار او زار یې مونږ یو که دا هر چا ځنې بیدار یې مونږ یو وروڼو دا ځکه چې وطن پراته یو وروڼو دا ځکه دغه کوي چې مونږ مړه پراته یو نو راځئ چې ویښ شو اول ځان بدل کړو یا دا د ظلم صاحب جهان بدل کړو یا تو څه د مینې ډېره ډېره مننه یو شعر ویایو چې ده ته بلنه ورکوو یا چې ته په آخري پاټک هم لاړې د ټوپک سره ته په آخري پاټک هم لاړې د ټوپک سره زه یې په اول پاټک رباب سره نیولی یم په دا نوبت د نیشنل ډیموکراتیک مومنټ مرکزي جنرال سیکرټري ډېر درین قدرمان مېلمه مزمل شاه ته بلنه ورکوو چې دا وشي او خپله وینا وکړي Mike, Rosa es dasi dasi. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د لوی خدای په نامه چې بخښونکی او ساتونکی مهربانه ذات دی ملګرو د واړه اودسي پاڅون غیرتي ځوانان مشران او ټول ولس ته زه د زړه نه کومې سور سلام پېښومه چې په داسې حالاتو کې چې د یو بل جنګ تورې تیارې زموږ پر وطن ګرځي او تاسو د دې جنګ د مخنیوي او خپل وطن امن غوښتون دپاره راوتلي یاسته دا یقینا د یو آفرین خبره ده دوم زه آفرین دیمه ده جنوبي وزیرستان ټول ولس او خصوصا د واړه ولس ته چې جنوبي وزیرستان ولس اولنی خلاف راووتو او هغه عناصر یې ټول جهان ته ور بربند کړل چا چې زموږ وطن امن خرابولو بل ملګرو تاسو ته پته ده چې دا زموږ څلوېښت کلن جنګ یو ورځ هم زموږ وطن ته خوشحالي سوکالي آبادي نه ده راوړې زموږ وطن یې د هغه ورځې څخه ونیسې تر نن ورځې پورې چې څه د دنیا تماشې وې دا یې پر دې وطن باندې خپلې وکړې دا روس او د امریکې تر مابین جګړه وه او د جنګ میدان یې دغه وطن ګرځولی و اوس بیا د چین روس او د امریکې تر مابین جګړه ده نو دغه بې خپل وطن خرابولو ته تیار دي خو اوس حالات بدل دي اوس هغه حالات نه دي اوس د اویاو د اتیاو د نوي کلن حالات نه دي اوس د خدای شکر دی پښتون قام هر تاسو پته ده چې
څو وخت مخکې دوی په سوات کې هم د امن خرابولو دپاره خلک رالېږلي وو په یو نام په بل نامه، خو د قسمت خوشحالي وه زموږ چې د سوات ته ونیسې تر باجوړه، د باجوړه ونیسې تر واڼه، تر میرانشاه، تر میرعلي په مختلفو وختو دوی د مختلفو عناصرو سره د مذاکراتو رارنګ کړل، زموږ اوسنی رارنګ لیکي، زموږ جماعتونه زموږ ثقافت یې خراب کړ، زموږ د ځوانانو تعلیم یې خراب کو، بیا به ترانې جوړولې چې دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، دشمن کے بچوں کو پڑھانا کرنا ہے، او دې بس د ډېر ضلالت بس چې په کم بې عزتي وو، د دوی راتګ چې په کم ضلالت وو، به هېڅکله هم تاریخ او دا ناز پښتانه هېر نه کړي. بیرته خپل وطن ته رال، دا تکالیف به موږ هېر نه کړو. بیا دوی به موږ ته ویل چې تاسو اوس بیرته وطن ته لاړ شئ، هلته امن راغلی دی، موږ دهشتګرد شړلي دي، موږ وطن صفا کړی دی، چې دلته و دې حکومت ته د جمهوري غورځنګ چیرمن Tu zdaj tam vsak še.